بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست. دوستانو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه زده کوو چې موږ څنګه کولی سو یو نعت یا یو بل اډیو فایل چې هغه په M4A یا بل داسې فارمټ کې وي چې ډاب یې نه قبلوي، نو هغه څنګه کولی سو چې داسې فارمټ ته واړوو تر څو ډاب یې قبول کړي. لکه اکثر نتخوانان داسې په موبایل کې ضبط کوي، نو بیا یې کمپیوټر ته راوړی، بیا یې ډاب نه قبلوي. نو اوس مثلا موږ سره دا ریکارډ دی، زه به یې ډاب خلاص کړم، بیا به یې وګورو چې ډاب یې قبلوي که نه قبلوي. راځو ډاب ته یې داخلوو. ډاب ته مو داخل کړئ دوستانو، ډاب یې نه قبلوي. دا M4A فارمټ کې دی، د اکثر موبایلانو ضبط همداسې وي. نو موږ سره یو پروګرام دی اډیو کنورټر، نو راځو دا په زیپ فایل کې دی یا په رار فایل کې دی، دا ایکسټراکټ کوو. مثلا دا ما ایکسټراکټ کړئ، اوس یې انسټالوو. دلته تاسو پر سیټ اپ باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به داسې صفحه خلاصه کړي. نو دلته تاسو ژبه، هره ژبه چې تاسو غواړئ هغه ژبه ورکولی شئ. زه خپله انګلیش انتخابوم، اوکې باندې کلیک کوم، نیکسټ وهم، بیا هم نیکسټ وهم، بیا هم نیکسټ وهم، بیا هم نیکسټ وهم، بیا نیکسټ، بیا انسټال. نو دا دی دوستانو زموږ سره پروګرام انسټال شو. فینیش وهم، دا صفحه بندوم. نو پروګرام دا دی خلاص شو. په دغه شکل کې دغه دی زموږ سره پروګرام انسټال شو. دغه نور به زه حذف کړم. نو پروګرام په دغه شکل کې زموږ سره راغلی کنې. نو را به سو پروګرام به خلاص کړو. پروګرام چې به خلاص کړئ، هغه کوم اډیو فایل چې زموږ سره دی چې ډاب یې نه قبلوي، هغه به دلته داسې راکش کړو پروګرام ته. دوستانو تاسو وګورئ دغه دی و پروګرام ته راغلی هغه اډیو فایل. مثلا درد بنده اوس زه غواړم چې دا یو داسې فایل ته واړوم تر څو بیا یې ډاب قبول کړي. نو راځو دلته سیټینګ باندې کلیک کوو. سیټینګ باندې چې مو کلیک وکړئ، دغه 192 ته راولو. مثلا دا پر اوکې باندې کلیک کوو. دلته کلیک کوو، ځای انتخابوو چې چیرې باید دی زموږ سره ثبت شي. دلته زه کلیک ورباندې کوم، ډیسکټاپ انتخابوم، اوکې باندې کلیک کوم. نو چې ټول کار مو خلاص کړئ، دلته به دغه انتخاب کړئ، او دلته به هر ځای چې تاسو یږدئ هغه ځای به انتخاب کړئ، بس په کنورټ باندې کلیک وکړئ. دلته نور ځایو کې بیا ګوتې نه وهئ دوستانو، یا چې غږ یې ورپورته کړئ یا داسې، هغه باره بیا کېدای شي چې نور مشکلات رامنځته شي. نو بس صرف دلته سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دا انتخاب کړئ، دلته به ځای ورته دلته به کنورټ ووهئ تر څو بس واوړي، فارمټ یې تغییر شي. نو راځو پروګرام بندوو. دغه دی دوستانو، مثلا دلته دغه دی زما سره په MP3 فارمټ کې راغلی. زه به ډیسکټاپ ته ویسم، دا به هم حذف کړو. نو دا دی دوستانو، دا M4A فارمټ دی، دا MP3 فارمټ دی. اوس که راسو ډاب ته یې داخل کړو. نو دا دی دوستانو ډاب قبول کړي. نو دوستانو دغه هوسا طریقه سوله د یو فایل چې هغه ډاب یا نور پروګرامونه یې نه قبلوي. تاسو به همدغه طریقه ورته کوئ، خو طریقې مختلفې دي، خو دا ډېره هوسا طریقه ده. تاسو به یې دغه طریقه ورته کوئ، بیا مو مشکل حل کیږي. نو په دې هیله چې ویډیو مو د فایدې وړ ګرځېدلی وي، د خوښۍ وړ مو هم ګرځېدلی وي. السلام علیکم.